د حضرت عمر ابن عبدالعزیز زمانه تیره سوه رجاء ابن حیوه د هغې مشهور قاضي دی. هغې د حضرت عمر ابن عبدالعزیز زوی دی عبدالعزیز ابن عمر. یو ورځ د هغې سره ناست دی. هغه چونکې نوجوان دی او دی بوډا دی. باره ورته بچی الله تعالی عجیبه نیکدل پلار درکړی و چې د هغې غوندې د ښو اخلاقو مالک زما سترګې سپخېدلې ما څوک نه ولیدی. هغه بچی ورته وایي زما د پلار خو یو واقعه راته بیان کړه. زما پلار کې څه اخلاق. باره ورته وایي بچی په دې حجره کې یو ورځ ستا د پلار سره میلمه وم چې کله زما د شپې زما او د مجلس وږ سو نو دی د خپل عصر امیر المؤمنین و. نو بیا په څراغ کې تیل ختم سو پلیته بنده سوله او زموږ په دې حجره کې دې طرف باندې بچی یو غلام پروت چې کله څراغ مړ سو د هغې د نورو تیلو ضرورت دی نو دی سره وشورېدی په دې نیت چې زه به څراغ برابر کړم. ما ورته ویل امیر المؤمنین دا غلام راپورته کړه دا به دا خدمت وکړي. ول ده راته ویل چې دا غلام بیده دی دا ماته مناسب نه معلومېږي چې د خوبه راپورته کوم. ما ورته ویل امیر المؤمنین ته لږ انتظار وکړه زه به ولاړ سم. وایي ده ویل دا زما د آدابو د مروتو د میلمستیا خلاف خبره ده چې سړی په خپل کور کې په میلمه باندې کار کوي. وایي په خپله ور ولاړ سو هغه څراغ کې تیل واچول او د هغې پلیته یې صفا کړله او هغه څراغ یې صفا کړې دوباره یې ولګاوی. وایي چې کله یې ولګاوی باره یې ما راته ویل چې رجا چې زه کله ور ولاړېدم دې څراغ خدمت مې کاوی نو هم عمر ابن عبدالعزیز وم لیکن چې د هغه ځای څخه د څراغ د سمېدلو څه وروسته در دې ځای پورې رالم هم عمر ابن عبدالعزیز یم. زما په هغه عزت کې زما په هغه زندګي کې کم کمی راله نو د دې خدمت په خاطر باندې زما په زندګي کې یوه ذره کمی نه دی راغلی. ځکه زموږ د اکابرو ترتیبونه به داسې وو چې هغوی به د میلمه اکرام په خپل لاس باندې کاوی. حضرت ابن عون رحمه الله فرمایي چې ما ډېره زندګي د حضرت حسن بصري په کور کې تېره کړه. ما ډېره زندګي د ابن سیرین په کور کې تېره کړه لیکن چې څومره زندګي د هغوی په کور کې ما تېره کړه هغوی به زما د میلمستیا په خاطر اکرام په خپل لاس او په خپل جسم باندې به زما خدمت کاوی. زما بستره به همیشه دوی اوروله ورته په خدای قسم زه به ولاړم ما په دې خپلو سترګو لیدل چې حضرت حسن بصري به زما پر دې بستره لاس تېراوی چې زما د دې میلمه پر بستره باندې یو موزي شی او ضررناکه شی پاته نه او د هغې په خاطر باندې زما د میلمه ته ضرر ونه رسېږي. ځکه بیا که سړي له هر څوک راسي که هغه غریب دی که هغې مالداره دی که هغې ستا تعلقي دی که ستا غیر تعلقي دی که د هغې سره ستا شناخت و معرفت ستا او که نه ستا که ستا په کور کې نفقه لږ ده که ډېره ده نو د یوه سړي نفقه بیا د دوو سړیانو کفایت کوي د دوو کسانو کفایت کوي د دوو کسانو نفقه بیا د څلورو کفایت کولی شي او د څلورو دپاره چې کومه نفقه په کور کې تیاره سوي هغې بیا د اتو کسانو کفایت کولی شي. دا د پیغمبر علیه السلام هغه اصول دي.